السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، تاسو ته یو زبردست او خوندوره اپلیکیشن ښیم چې د قرآن کریم په باره کې ده، چې له هغه څخه تاسو قرآن کریم په خپل موبایل کې په پښتو ژبه باندې ترجمه کولی شئ او په اسانه طریقه باندې تاسو قرآن کریم له هغه څخه زده کولی شئ. ډیره اسانه طریقه ده او ډیره زبردست او خوندوره ویډیو مې تاسو ته جوړه کړې ده. ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر اخره وګورئ. که زه یم حبیب الله، تاسو ګورئ حبیب الله اکاډمي چینل. ګرانو دوستانو، لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې حبیب الله اکاډمي چینل د ټکنالوژي مربوطه ویډیوګانې اپلوډ کوي. همدارنګه زموږ موضوع د قرآن کریم په باره کې وه چې آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ په پښتو ژبه باندې د قرآن کریم ترجمه وکړو. ډېره زبردست او خوندوره ویډیو ده. که چیرې ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا چینل ګورئ، زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ، د سره خط باندې اوکې وکړئ، څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړئ، پورته په آل اوکې وکړئ، زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسېږي. اول ور به تاسو راسئ د خپل موبایل سکرین ته. تاسو به ولاړ شئ پلی سټور ته، یا له پلی سټوره چې دا هم تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده دا اپلیکیشن. او که حالت تاسو نه کو پیدا دا ویډیو کې ګورئ، د ویډیو اپلیکیشن کې ما لینک ورکړی ده، له هغه ځای چې تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. ډیر په اسانه طریقه ډیر زبردست خوندوره اپلیکیشن ده. صحیح ده. زه اول ور اوس راځم. تاسو کله تاسو دا را ډاونلوډ کړئ پلی سټوره چې دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. دې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به داسې صفحه راسي. دلته ونې تاسو ته لیکل شوي د قرآن کریم په پښتو ژبه باندې ترجمه. صحیح ده. دلته لیکل شوي دي. تاسو کله دا خلاص کو تاسو به داسې کته راسي. کته چې رالاستئ دلته اوس لیکل شوي الفاتحه مثال دا ټول سورتونه دي. صحیح ده. دا سورتونه دي. دې سورت باندې تاسو په هر یو سورت خوښ په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، هغه به تاسو ته خلاص به کته تاسو راسي. دلته تاسو ته ګورئ الف لام میم. صحیح ده. دا دوم لیکلي دي سيقول، دا اوله سپاره ده، سيقول دومه سپاره ده، دا تلک رسول دا درېمه سپاره ده، لن تنال دا څلورمه سپاره دي. بیخ بیخ تاسو ته وګورئ عما یتسالون، دا درسمه سپاره ده. صحیح ده. دا درسمه سپاره دې باندې تاسو کلیک وکړئ. راځم په دې باندې کلیک کوم په یو سپاره باندې دې الف لام میم باندې. صحیح ده. نو دې باندې ما کلیک وکړو، الف لیکلي الحمدلله رب العالمین. صحیح ده. دلته تاسو که بسم الله ته ګورئ، که الحمدلله ته ګورئ، دې ټوله باندې دا بسم الله چې دا دلته ونې لیکل شوي دي معنا یم ده، او دا الحمدلله چې ده د هر آیات سره ځان ته په پښتو ژبه باندې معنا لیکل شوې ده. نه دا یا که نعبد و یا که نستعین، موږ خاص ستا عبادت کوو او خاص ستا نه مدد غواړو. صحیح ده. دا که تاسو وګورئ چې قرآن شریف تاسو وګورئ، تاسو اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ، دلته ټول په پښتو ژبه باندې ترجمه شوې ده. صحیح ده. چې هر سپارې ته ورسي، هر سورت ته ورسي، هر آیات ته ورسي، هغه په پښتو ژبه باندې ترجمه شوې ده. کته ورسره لیکلي دي. صحیح ده. اوس دلته وګوره دا لیکلي دي یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، دا په پښتو ژبه باندې لیکلي چې ایمان مې راوړی په هغو کتابو چې تا ته نازل کړي دي. مثال دا دی یؤمنو بما انزل الیک وما انزل، دا د دې معنا ده. صحیح ده. تاسو چې هر یوه سپاره خلاصه کړئ تاسو ته به د هغې معنا لیکله شوې، هر آیات یا هره سپاره وي. دلته تاسو ورته وګورئ، دلته له هر یو آیات سره له هرې سپارې سره معنا لیکله شوې ده. صحیح ده. اوس که تاسو دلته دا بیخ ته ورته وګورئ، دا اخري پای کې نښه وګورئ، دلته تاسو دا سپاره دا دغه نښه ولګوئ. دا تاسو نښه لګولی شئ چې تر کومه ځایه پورې تاسو قرآن شریف وویل په هغه باندې دا نښه ولګوئ، اتې لرې کړئ، لاړ شئ. ځینې بیا چې هر کله تاسو ورته راځئ دا به تاسو ته ولاړې. دا دوم چې دا دلته سورتونه دي. نه دا سورتونو ته زه راغلم، سورت الفاتحه، سورت البقره، دا سورتونه چې دي دا ټول سورتونه دي. صحیح ده. دا ګوره دا اول سورت ده، دا دوم سورت ده، دا درېیم سورت ده. صحیح ده. تر دغه کته دا ټول سورتونه دي. اوس دا پورته کښومه تاسو ورته وګورئ، دا ټول سورتونه دي. صحیح ده. 114 سورت دي. صحیح ده. سورت ناس پورې ده. زه تاسو ته نښه کښوم، دا بیخ ته نه ده، دا دلته تاسو ته وګورئ دا ټول سورت الناس پورې ده. ډېر زبردسته او خوندوره اپلیکیشن ده. دلته تاسو ورته وګورئ سورت الناس، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. دلته ټوله معنا هم لیکله شوې ده او هر څه لیکل شوي دي. دلته تاسو ورته وګورئ، دا پورته بسم الله دا کته قل اعوذ برب الناس. وینه دا د اخیری د قرآن شریف اخیری
صورت ته. صحیح ده. دا ډېر زبردست او خوندوره اپلیکیشن ده. صحیح ده. تاسې خامخا را ډاونلوډ کړئ د ثواب په نیت باندې او دا ویډیو هم ملګرو سره شیر کړئ. کوم چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. داسې دي دا بیخي دا ګډ دقیق چې دا سپارې لیکلي سوي دي. صحیح ده. اوس دلته سپارو ته راغلم. دلته که تاسې اوس ورته وګورئ د سپارو ته وینئ دا له الف لا مینه چې شروع ده متصالونه پورې دا 10 سپارې دي. صحیح ده. دلته لیکلي هم دي وینئ 28 28 29 10. دلته اوس زه تاسې ته ښیم دا 10مه سپاره نه ده دا بیخ کیسې ده. زه دا اوس تاسې ته ګورم دلته تاسې ته وګورئ 10مې سپاره پرته. اوس تاسې ته زه یوه سپاره بله خلاصوم. الف لامین ده دوم سیکولو ده دا تلکه 3مه سپاره ده. زه به دا خلاص کړم. دا وینئ دې څنګ کې 3 ورته لیکلي دلته لیکلي تلک رسولو. دلته وینئ که تاسې ورته وګورئ دلته اوس لیکل شوي دي تلک رسولو. دا 3مه سپاره ده. وینئ دلته ټوله معنا لیکل شوې ده په پښتو ژبه باندې. تاسې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا به بیا تاسې ته معلومات اوسي چې څومره خوندوره او زبردسته اپلیکیشن ده. صحیح ده. دا دومره خوندوره او زبردسته اپلیکیشن ده چې تاسې به بیخي زیات خوند ترې واخلئ. که تاسو چیرې قرآن شریف چېرته نه شئ وړی یا بل چیرې نه وي دا به تاسې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. هر چیرې تاسې د قرآن شریف وظیفه کولی شئ. هر چیرې تاسې ویلی شئ. صحیح ده. په خپل موبایل کې بغیر نیټه کار کوي. نیټ به نه غواړي تاسې څخه پیکیج به نه غواړي. دا اپلیکیشن ده. صحیح ده. زه بیا هم تاسې ته ښیم دا اپلیکیشن ده. دا تاسې له پلی سټوره چې هم ډاونلوډ کولی شئ. که له هغلته تاسې نه کو پیدا دا ویډیو چې ګورئ د ویډیو اپلیکیشن کې ما اخر ته لینک ورکړی ده. اپلیکیشن لینک به ورسره لیکل شوی. صحیح ده. له هغه ځای چې هم تاسې دا ډاونلوډ کولی شئ. چینل لازمي سبسکرایب کړئ او که مې ویډیو خوښه شوه د ثواب په نیت نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.